دا درې ډوله کسانو له اوښکو تویولو څخه وډار شئ او هیڅکله یې هم مه تویوئ. لومړی د یتیم اوښکې، دوهم د مظلوم اوښکې او دریم هم د مور او پلار اوښکې مو. ځکه دا درې ډوله هغه کسان دي، هغه اشخاص دي چې د دوی هم دعا قبلیږي او هم یې ښېرا قبلیږي. که چیرته ته د اوښکو تویولو لامل اوسې او هغه اوښکې تویول د درد لامل وي، یعنې هغوی ته پرې درد رسیږي، هغوی ته پرې خفګان رسیږي، هغوی ته پرې غم رسیږي، نو پر دې پوه شه چې د دغه خلکو او د الله رب العزت ترمنځ بیا پرده نشته. که دعا یې هم درته وکړه قبلیږي او که ښېرا یې هم درته وکړه نو قبلیږي. نو څومره ښه ده چې د همدغه درې ډوله خلکو د اوښکو تویولو څخه سخت وډار شئ، په کلکه ترې ډډه وکړئ او هېڅکله هم تاسې لامل نه شئ چې د دغه ډلو خلکو اوښکې تاسې تویې کړئ.